دې وینډوز لوګو دا کنه دا دغه دی کې دا تاسو کله دا ونی سي او ار وهي ار لاندې وړو کې بکس را خلاصيږي دا وګوره را خلاص کنه دا وګوره زبرایشم دا به کلوز کم خو خیر دا وینډوز 10 دا بل الارم ته را خلاصوم تاسو کله په دې ځای ودرېږئ او دلته رائټ کلیک وکئ په وینډوز 7 کې رائټ نه دی ښا او په وینډوز 10 کې رائټ کلیک وکئ دلته لیکلی رن مطلب څه شي دی منډه بدلته منډه نه ده چې ولا مونږ منډه خولي یو پروګرام خلاصول په تیزی او چټکۍ باندې دا رن کمان کار دی ښا زرا اعظم ما تاسو ته شارټ کټ دلته ولیکو چې وینډوز کی پلس دې ځای ته لیکم پلس ار صحیح شو تاسو چې دا دواړه په یو وخت کې د کیبورډ نه ونی سي اول دا وینډوز کی چې درته ویل وینډوز کی کومه یو وینډوز بټن دا چې پریس نیولې او ار وهي دا بکس راغی دا وګوره په دې بکس کې ولیکئ په دې کې ولیکئ W I ښکاری تاسو ته N بیا W O R D یا د دې کی بٹن نه استفاده وکړئ په ماوس او یا د کیبورډ نه انټر بٹن ووهئ انټر بٹن خو تاسو ته معلومه ده کنه پیژنئ ها دې به نو تاسو ته وخایم دا بٹن نه د انټر ده دا وګوره زه به اوس ګوره دا بٹن به ووام او پسې می دا ولا خو تاسو به کیبورډ کې په یو ځل نیسئ صحیح ده ګوره W I N بیا W O صحیح شو O R D اوس د انټر بٹن وګوره بند کا موبایل نه کوشش کوئ چې راتلل سایلنت کوئ یخي بندوي صحیح چې دې درس د کمپیوټر درس توجه غلطه شوه بیا کوم مزه نه کوي ښا یعنی وینډوز کی پلس آر او بیا کې ولیکئ چې شي وین ورډ کتا سو د خیر سره هر وخت چې د انټرویو ته لاړلې او د کمپیوټر لپاره یا یو مؤسسه کې اپلای کول تاسو ته اول وایي چې مثلا یا ورډ یا ایکسل یا پاور پوینټ یا فوټوشاپ چې هر یو پروګرام درته ویل چې دا مو تخلاص کا نو اوس ګوره چې زه دې نه ورډ پروګرام خلاصوم دلته راځم او بیا دلته ګرځم په دې ځای کې دا ورډ پروګرام به زه کوم ځای نه دا خو ما خپل دلته راوستې دی صحیح ده او دې کې به زه ګرځم او دلته په پیدا کوم دا څومره وخت نیسي کتا سو وینډوز کی پلس آر وو او دلته هغه د ګوري او دې کې تاسو وین ورډ ولیکو انټر مو وو بس هغه پوهیږي چې دا سړی کمپیوټر کار دی د کمپیوټر یاد دی ویلې دی صحیح ده دا طریقه خو یاد شو کنه ګوره وینډوز کی پلس آر دا بچی کې دام چې واخیستل د دې پسې به چې ټایپ کړئ ټایپ د دې نو ورسته به ولیکئ W I N صحیح شو بیا ګوره سپیس په کې نه ورکوي ښا بیا ورډ ولیکئ ورډ صحیح ده او بیا بچي وخت یا به کی بٹن وهي اوکے او یا با د کیبورډ نه بچو کې پریس وکړئ